د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر د کابل استالف ولسوالۍ کې د 8 میلیونه ډالرو په لګښت د ممیزو د پروسس یوه کارخونه پرانیسته چې په کلني ډول د 10,000 ټنه ممیزو د پروسس وړتیا لري. د افغاني سرې میاشتې ټولنې بیلې تیر کال د هیواد په کچه څه باندې 4.8 میلیونه کسانو ته د بیلابیلو خدماتو وړاندې کولو سربیره د طبیعي پیښو له امله زیانمنو شویو لپاره د 102 میلیونه افغانیو په لګښت 288 کورونه هم جوړ کړي دي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي په تیر یو کال کې تر 2 میلیونه ډیر افغانان هیواد ته راستانه شوي چې له ډلې 440 کورنیو سره د 2.1 میلیارډ افغانیو په ارزښت نغدي مرستې شوي دي. د نیمروز ولایت د نورم او سټنډرډ ادارې خبر ورکړی چې له ایران څخه هیواد ته د وارد شویو 240 ټانکره تیلو تر څېړلو وروسته 153 ټانکره تیل بې کیفیته ثابت او بیرته وګرځول شول. ایرانی چارواکي وایي د دغه هیواد تولیدي فابریکې او ښاري بنسټونه د افغان کډوالو له ایستلو وروسته د کارګرانو له سخت کمښت سره مخ دي او د ښاروالۍ د کارګرانو شمېر شاوخوا 80% راکم شوی. د روسیې ختیځ نن سهار د ریختر په کچه 8.8 درجې زلزلې سخت لړزولی چې له امله یې په امریکا او جاپان کې د سونامي خبرداری ورکړل شوی دی. ویل کېږي دا په وروستیو لسیزو کې تر ټولو زوروره زلزله وه. او وروستی خبر دا چې د بریتانیا لومړي وزیر د کابینې وی غونډې ته ویلي چې که اسرائیل د غزې د روان وحشتناک وضعیت د پای ته رسولو لپاره لازم ګامونه وانخلي نو بریتانیا به د سپټمبر میاشتې تر پایه د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني.